نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مخده فرمای یدع شهوته وطعامه من اجلی دی مسلمان زما دی وجنا الله وی د خوراکم پرېښدو او د خپل شهوت هم پرېښدو لہذا زه به د بدله ورکوم او بیا للصائم فرحتان د روژهدار لپاره دو خوشحالیانې دي یوه خوشحالي افطاره ټیم کې روزانه ماښام ټیم کې یوه خوشحالي عند فطره یا میاش ختم شله ورپسې تا د اختر راز را کړې ده او روژه یې په هغې ورځې باندې حرام کړې ده چې اوس ته راشه خوشحالي مناو کا او دویمه خوشحالي یو د روژې په اختتام باندې تعالی خوشحالي کېښې ده او دویمه خوشحالي ستا د زندګۍ په اختتام باندې چې کله تا نه سا وختو او ته د رب خواته لاړلې وفرحة عند لقاء ربه خپل رب خواته لاړلې دویمه خوشحالي تعالی هلته مقرره کړې ده چې دا وجه ستا سفارش کې تا ته ریان ملاویږي تا ته جنت کې ځای ملاویږي او ستا اعلان کېږي چې فلانې فلانې دی راپاسي څنګه چې انعام ملاویږي لږو کسانو کې او ډېر کسان یې کې لږ کسان چې کوم پوزیشن اغستي هغو ته اعلان کېږي چې فلانې د فلانې زوی دی راپاسي فلانې د فلانې زوی دی راپاسي اول پوزیشن دویم پوزیشن دریم پوزیشن او خوشحالېږي مور پلار یې ناست هغه هم خوشحالېږي دغه شان د قیامت په ورځ باندې ډېر مخلوق به وي په هغو کې دا روژهدار به ډېر کم وي دا چې راپاسي او دو ته ویل چې ځای جنت کې داخله شي دا به دومره اوچت خوشحالی مقام وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا دویمه خوشحالي به تا د رب ملاقات په ټیم کې ملاویږي او درېمه دا ده ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك روژه چې تا ونیوله ماسپښین د وروستو معده خالي شله او د خولو نه بدبو لاړله دا هم الله تبارک وتعالی بې ځایه ستا نه بوځي دې باندې تعالی بدله راکړي بدله څه شی دی الله ته دا د مشکو نه هم زیاته غوره ده مطلب دا دی چې د دې بدله کې به الله تبارک وتعالی د جنت د مشکو خوشبو تعالی د قیامت په ورځ باندې هغه راکوي ستا یو عمل روژې کې بې ځایه نه بوځي ستا د پښمني راپاسې پښمني له دا پښمنۍ چې ته کوې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی پښمني کوونکو باندې رحمت وري او فرشتي والا د مغفرت دعاګانې غواړي حالانکه خپله فایده وه خپل کار لپاره راپاسېدلی چې د ورځې وږی نه شمه لیکن الله وایي دې زما د وجه نه پاسېدلی دی لهذا رحمت در باندې وري مغفرت دله کوي فرشتې دله د مغفرت دعاګانې کوي نو دغه شان د ستا د خولې نه چې کوم بدبو لاړله دا بدبو هما بې ځایه نه ځي دا به د قیامت په ورځ باندې په مشکو سره بدلیږي